بابا ته څوک یې او ته دلته څه کې؟ خپله ستونزه وایه بچې، لکه چې کوم را په مخه کړي یې. اوهو غواړم چې نوره دې خلاصه شم. ته نه پوهېږې چې ځان وژنه څومره لویه ګناه ده. د ژوند قدر پکار دی. خو ماته د نیمګړي ژوند نه پوره مرګ ښه ښکاري. همدا خو د ښځو لویه تېروتنه ده. هغوی تل ځان احساسات ته سپاري. بابا ناانصافي مه کوه، زموږ نه ډېر په دې کې نران شریک دي. صحیح ده، خو په دې کې د ښځو ونډه هم ډېره ده. ګناه مې له دواړو کېږي، له یوه لاسه ټک نه خېږي. دا نه منم، دا صحیح نه ده. زموږ هر څه خو د نرانو د لاسه وړاندې. او که زه درته ثبوت وړاندې کوم، ته وګوره دا ثبوت ده. په دې کې راته سوی دا به م حالاتو مجبوره کړي. ګینې د هر انسان شرافت خوښ دی. خو همدا شرافت په ډېرو ځایونو کې توپیر لري. معنا دا چې ستا د خاورې د خلکو شرافت ښایي د نورو له شرافت سره فرق ولري. بابا په دې پوه نه شوم. ښه ته دې ته وګوره. دې کې څه وایي؟ په دې کې د ښځې په وجود سوداګري شوې ده. دا هم د نر ظلم دی. کېدای شي چې همدا جنۍ دا کار د خپل ځان لپاره ویاړ وګڼي. بابا ما سره د دې ځای د ښځو په اړه وګړېږه. زه چې څه غواړم هغه د نورو سره فرق لري. زموږ ښځې خو په تیاره کې هم ستر کوي. په دې کې م راته له حیوانه په ټیټه سترګه کتل کېږي. زه د تا نه دا پوښتنه کوم چې ښځه باید ځان چا ته سینګار کړي. ما اورېدلي دي چې د ښځې سینګارول صرف خپل خاوند ته روا دي. چې دومره پوهېږي نو دا جنۍ ولې داسې کوي؟ او ماشاءالله نن خو سم نو دی بالا ښکارې. سم په خدای چې په کوم ورځ دفتر کې نه یې، دفتر سم کنډر ښکاري کنډر. خو بابا ټولې ښځې داسې نه دي. دا هغه څه نه چې فساد پیدا کېږي. زه هم ترې امان غواړم. نورې د دې مطلب دا و چې یوازې سړي ګناهګار نه دي، ښځې هم لویې تېروتنې کوي. خو بابا تا خو ما نه ډېرې پوښتنې وکړي. اوس زما د پوښتنې ځواب راکړه. مړه شومه مړه شومه الله مړه. السلام علیکم
مرجان وعلیکم السلام نوري وی 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 میرات دې شي د خپې دا د دې د لاسو درځې نشم. مورجانې ته کېنه زه به ځان ته په خپله ډوډۍ راواخلم. ښه ده بچی. لورې دې بل دیچکي کې شمړه شته؟ مورجانې لالا به مې 300 روپۍ رانکړي. کتابچو ته مې پکار دي. لورې که هغه سړی وې نو زمونږ به دا حل وې. د کور هر څه نه یې خلاصه کړم. تعالی به څه درکړي لورې. چې څه کال د مکتب نه خلاصه شم نو د ماشومان استاده به شم. اول به تا ډاکټر ته بوځم. لورې خدای دې تا راته لري. د ځینو زامنو نه خو لورګانې ښې دي. مورې د جامو د چپلکو سره مې ډېره ګزاره وکړه خو کتابچې مې ضرور پکار دي. ډېره ګزاره دې وکړه. زه چې ګورم نو بله لار نشته. مورې یو خبره درته کوم که راته ته اجازت راکړې. مورې د رئیس کاکا راته ډېر ښه سړی ښکاري. خوښه دې نه ده چې ماسپښین دې کره کار وکړم. زما او ستا د دواړو ګزاره به کېږي. لورې د پېښې نه تېښته نشته. شرم په سوال کې دی. په کار کې څه شرم وي؟ مورې ډېر شرم خو به نه وي. هغه لالا خو به مې څه نه وي. مورې که رښتیا درته ووایم هغه ملګري مې راپورې ډېرې خاندي. که لالا کې د غیرت وي نو زمونږ به دا حل وي. راوباسه زه دا به مغه نورو سره درکم. اوس را سره نشته. راوباسه نن درنه ټولې غواړم. دا یوه ورځ نه ده، هره ورځ نشته نشته. خو درته مې وویلې چې نشته. راکې و که درنه یې واخلم. کانو راویې نیسئ. زه به تا سره ګورم.
خبرې راغلی دا نمره خو دې راکه که نه بی شرفه بچې لکه چې بیا دې جنګ کړی دی بس ته خوندي پوښتنو ته ناسته یې روپۍ ونې لري او د خبرو د حساب نشته نران د ښځو روپۍ نه غواړي د دې جنګونو په ځای د چې ته مکتب ویل وې نو څومره به ښه وي بس زما 10,000 روپۍ پکار دي هغه وایي یو د لوګي نه مړ کېدو او بل یې سر لاندې پراټې لټولې د کلیتونو خلکو خو دغه متلونه زده دي بس که نور غلی شه خو بچې سلام علیکم رئیس کاکا وعلیکم سلام خیرت ده کاکا زه سبا نومیږم ستاسو نږدې ګاونډی یم ګیتا مې هم صنفی ده زه غواړم چې ماسپښین نه پس ستاسو د کور کار وکړم خبره خو د بده نه ده خو پیسې څومره غواړې څه چې تا ته مناسب وي سمه ده حاصل دی یوازې همدې ورځو کې مو مزدور شړلی دی همدا نن د دا کار شروع کړه رئیس کاکا مننه زه به همدا اوس جارو شروع کړم سمه ده راځه
وای لوري راغلې ستړې مشي خدای دې وبخا مورې تا ته مې څه راوړی دي د رئیس د کور یخني لویه شي لوري خدا خیر دی مروړه ولې دا خو هغې نه خوړه لوري څوک چې په موټ شي باندې عادت شي نو هغې نه همت ځي لوري کار خو به در باندې ډېر نی کار دومره نشته خو رئیس کاکا راته بل قسم ګوري لوري دا وستا شکی هغه خپله د ګور په غاړه ولاړ دی رئیس کاکا السلام علیکم. وعلیکم. څنګه یې صحت دې ښه دی؟ هلکه ومې نه پېژندې؟ زه د سبا ورور یم. خدمت وایه. یو 10,000 افغانۍ مې پکار دي. لږ نه 10,000. او 10,000 رئیس کاکا ډېر زر به یې درکړم. ته خو هېڅ هم نه لرې او واده دومره کلکه کوې. کاکا زه سبا نومېږم ستاسو نږدې ګاونډی یم. هلکه خفه نه شې پیسې چې دې پکارېږي نو غږ کوه. خیر اوس رئیس کاکا د خدای په امان. د خدای په امان. ای جنۍ دلته راشه. خوري هغه زما کورنۍ وظیفه در سره زر خلاصه کا. زه خو ایله په یو ساعت کې د لوښو نه خلاصه شو. هغه څنګه کوم؟ هغه هم زر خلاصه کا اور ورځ به مې کورنۍ وظیفه هم کې. ګوره چې کله بې ځایه حرکتونه کې
جنۍ ډېره ښه ښکارې. ته خور او مور نه لرې؟ لرم یې، خو ستا غوندې نه دي، په کور کې ناستې دي. دا د موبایل نمره خو دې راکړه که نه؟ درته مې وویل بې شرفه، د مخې نه مې لرې شه. ته خو هېڅ حیا نه لرې. څوک چې حیا ولري په کور کې کښېني. زر شه نمره دې راکړه. د داسې بې شرفو د لاسه خو دا ټولنه خرابه ده. ولې بې شرفه د پردو جنکو مخه نیسي؟ واه، دې ته وایي پښتون. اورې په بازارو کې ګرځي او دې د شرف خبرې کوي. وایم که بله خبره دې وکړه نو د خوله کې به دې ولم. کښېنه ملوله، لکه چې پخواني وهل دې هېر شول. وباسه پیسې. واخله پیسې بچو. مورې، ستا خو ډېره زیاته تبه ده. نه نور مکتب ته نه ځې؟ واده اورېده؟ لالا، دا خو زما آخري کال دی. دا خو زه نشم پرېښودی. ګوره درته ومې وې که نوره د دې دروازې نه وتې نو دا خپې به در باندې ماتې کړم. دا خپې ته په ما ظلم کې. تعلیم زما حق دی. د څه شي حق؟ دلته د نرانو حق نشته. ته راته د ښځو د حق خبرې کوې. دا زما د ژوند مسله ده. ما ډېره خواري کړې ده او دا هر څه زه څنګه په سینه وکړم. زه به درته داسې سزا درکړم چې ټول عمر دې په یاد وي. ته په نیمه نه پوهېږې. गीता जाने? हाँ प्लार जाना. नूरी देख फराश. दादा सलाम. सिदी. वालेकुम सलाम. राजा केल. लूरे छे वाखला. लूरे خبره مې دا کوله چې یوازې ژوند تېرول خو ډېره سخته ده. زه پوه نه شوم. مقصد مې دا دی چې ښځې ته نر او نر ته ښځه ډېره ضرور ده. دادا زه ستا هر خدمت ته ولاړ یم، خو ولې ما څه ناغړې کړې ده؟ نه لورې، تا ناغړي نه ده کړې، خو زړه مې دی چې یو نوی مور درته پیدا کړو. په دې عمر کې نه دي دي اورېدلي وایي چې تر ځوانۍ وي د طلایي مینه غالبه. دادا په دې عمر کې تا سره دا خبره ښه نه ښکاري. زما نه زړو زړو خلکو وادونه کړي. سلام علیکم. رئیس صاحب، اسد خبرې کوم. اور مې زه پولیسو زندان ته بوتلم، خو زما خبره واوره. اورم، وایه. ما مې خپله خور سبا تا ته درکړه. نور ته پوهېږې او د هغې واده. د ارسه نه بېغمه شه.
د زندان پوښتنه به دم کوم او بند به دم کم کوم. خدای په امان. د خدای په امان. د خدای په امان. سرفراز شي. دادا ډېر خوشاله شوې. څه خبره ده؟ دا جانې رښتیا چې فیصلې په اسمانونو کې کېږي. بچې چې چېرته ټکوي نو د غریب په کاله رالویږي. بچې وای مړه شومه بچې، وای مړه شومه بچې، وای مړه شومه بچې، وای مړه شومه بچې، وای مړه شومه بچې. مورې لالا مې راسره ډېر بد وکړو، ډېر بد یې راسره وکړ. مه ژاړه بچې، ژاړه مه بچې، مه ژاړه بچې، مه ژاړه بچې. مورې 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 زه دې چاته پرېغوستم، الله دې ما مړه کړي. مورې مورې الماس صاحب خبر یې او که نه؟ د څه شي نه؟ زه خو نه یم خبر. یاره اخره زمانه شوه. مسلمانه خو خبره وکړه. که خبر شوې نو حیران به شې حیران. خو ویې مدیر صاحب د خبر نه دی سم د بسوګۍ واده جوړ کړو. خو همدا د واده خبره ده که نه؟ نو په دې کې د حیرانۍ څه شی دی؟ د رئیس صاحب واده درته یادوم. همدا رئیس یادې دا وطن یې چې جوړ کړو. او خبر یې د 11 کلنې جینۍ سره یې واده دی. د 11 کلنې جینۍ سره؟ هسې به قیامت کېږي نه، که نه همدا نن یې سمه ورځ ده. خو په خپله خوښه دې ورکړې که نه؟ خوښه مخه نشته، هغه لوچک ورور یې ورکړې ده. ولې دا جنۍ نور څوک نه لري چې هغه ورسره کومک وکړي؟ خوارکۍ یتیمه ده، چېرته لاړه شي او چاته وژاړي. ای مدیر صاحب رئیس خو زورور سړی دی او رښتیا چې دا ټولې لوبې د ډالرو دي. صحیح ده، خو وجدانونه څه شول؟ یاره مدیر صاحب په دې ځواب خو زم نه پوهېږم.
پاسېږه هلته دې واده دی او ته دلته ناست یې پاسېږه رئیس صاحب دې غواړي مړه مې کوي پاسې دلته ځان مړه کا پرېمې دی پرېږده پرېمې دی پرېږدی که نه غلی شئ تاسو په دا ورځ هم شروع کړې ده تاسو خبر استئ چې زما په زړه څه تېرېږي مکارې تا د دې ورځې لپاره موږ کره کار شروع کړو چې زما پلار سره واده وکړې تاسو غریبانانو خو موږ نه سترګې نه غړېږي خو دا ارمان به دې ګور ته ویسې مکه هغه سوځي چې اور پې بلېږي
د خوشحالۍ پشپه جاړې ته خو به اوس د سرو او د سپینو سره لوبې کوې ته خو ډېره بختوره یې چې داسې مړې کورنۍ ته راغلې جاړې ولې زه خو باید تر مرګه وجاړم مور مې مړه شوه ځوان رور مې بندي شو خپل مکتب رانه پاتې شو دا هر څه خلک د دولت دپاره کوي او ته یې اوس خاونده شوې رئیس صاحب داسې ډېر شیان شته چې څوک یې په پیسو نشي اخیستی لکه څه شی ځواني ژوند او مینه خو ته اوس زما ښځه یې پوهېږي او که نه صحیح ده چې زه مې ورور تا ته درکړم خو زما اوس ستا نکاح لا نه ده شوې رئیس صاحب ته به ماله 3 ورځې وخت راکړې د مور غم به مې لرې شي او بیا به مې نکاح وتړې ښه زه به اوس لاړ شم بابا زما د ژوند کیسه خو دې واورېده اوس ته ووایه چې دا ظلم دی او که نه دا د ظلم انتها ده رښتیا چې ته مظلوم یې اوس ته ووایه چې د دې پوښتنه زه د چا نه وکړم آیا زه د خپل ژوند واک نه لرم ولې نه خدای تا ته له نره ډېر حقوق درکړي دي نو بیا ولې ما سره داسې کېږي نو بیا زه داسې کس سره واده وکړم چې زما نه د کنم مشر دی تا نه دا حقوق خدای نه انسانانو اخیستي دي دا ستا حق دی چې واده په خوښه وکړې نو دا حق زه د چا نه غواړم ته دې پوښتنه دې له مشرانو نه وکړه هغوی به یې درته ووایي بابا قانون چیرته دی